تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى د منافقینو د یو خوی ذکر وکړه. هغه داو چې دې ته کله وویلی شي چې فساد مه کوئ، دوی وي مونږ خو اصلاح کوو. ورپسې دلته د دوی د بل یو بد خوی ذکر کیږي او هغه دو خویونه دي. یو خوی د دې داو چې دې ته کله وویلی شي چې داسې ایمان راوړی لکه نبی علیه السلام مبارک باندې چې صحابه کوم په هغه زمانه کې ایمان راوړی، داسې ایمان راوړی، نو داسې ایمان دی نه راوړي. او بل خوی بد دا دی چې چا په سم ایمان راوړی دی نو هغې ته قمقل وایي، ناپویه ورته وایي او ځان ته هوښیار وایي. دا دو خویونه د منافقانو. الله دلته فرمایي چې وإذا کله قیل چې ویلی شو دوی ته لهم دوی ته آمنو ایمان راوړی کما آمن الناسو، لکه څنګه چې نورو خلکو کاملو خلکو ایمان راوړی دی. نو قالو دی وی انؤمنو آیا مون ایمان راوړو کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې قمقلو راوړی دی ایمان. الله فرمای الله خبردار انهم بشک دوی هم السفهاء، هم دوی قمقل دی، دینا پوی او جاهلان دی، ولکن لا يعلمون، خو په خپل جهل دی پویږي. اوس دی آیات کې دا خبره ده چې الله تعالی د هغه وخت کې د منافقینو د نبی علیہ السلام د زمانه د منافقینو ذکر کوي او د دوی دا خوې ذکر کوي چې دې ته بچوي چې را د ایمان خو تاسو وای چې موږ راوړی دي، کلمه تاسو وای او ایمان د نورو صحابه هم راوړی دي، تاسو دا غي شان ایمان ولې نه راوړی؟ هغه سی ولې د نبی علیه السلام نه مانی؟ وی دی وی چې دا خو نه پويږي، دی خو د سي پوره چې منینو دا پويږي، امو خو خيار پويږي. نو یو هغه ایمان نه وروړي بل هغه ته قمقل وایي، نو ګستاخ او بے ادب دی چې قمقل ورته وایي، نه دغه ګستاخی کوي، بے ادبی کوي. اوس په دې ځان پوهیږي چې هغه زمانہ کې د منافقینو او د مؤمنانو د صحابو د دې په ایمان کې څه فرق و. حالانکه موږ خو په دواړو کوو، کلمه دواړو وي، حج او عمره او زکات، نبی علیہ السلام مبارک پسې منځونه دواړو کول. دې کې فرق شو، فرق په حدیثو کې بیان. فرق داو چې د نبی علیه السلام مبارک صحابه او د صحیح بخاری روایت دی، د نبی علیه السلام مبارک سره دومره محبت چې د هغه مبارک د چاردام اوبه به اغیز مګي ته نه پرې خو دي چې کچره به د صحابه په وړاندې نبی علیه السلام مبارک چاردام کو نو دی با صحیح بخاری روایت کې راځي چې نږدې و چې یو بل سره جنگو کې د هغه مبارک د وجود نه چې کم دا اوبه جدا کیږي، په دې یو بل سره جنگو کې یو به وی چې زه اخلم بل به وی چې زه اخلم، نو چې لاس تبع هغه اوبه راغلی نو په مخ باندې او په وجود باندې بیا راختلی، او چې چاته به هغه اوبه ملو نشوي کوم چې نبی علیه السلام مبارک د وجود نه جدا شوی وي، نو چې چاته به ملو شوی دغه په لاس به لاس راخ کو په مخ به راکړ. دغه عقیده دا و چې نبی علیہ السلام مبارک په ذات کې الله ډیر برکت کړي او د مبارک وجود سره جسم ملو شوی دي، کوم تر ورسېد نو موږ ته ډیره فائدہ ملو شي. دا عقیده دا وی و او منافقانو باندې نکرکه کوله. دا رنګي عمدہ د صحیح بخاری روایت کې راځي چې کله به نبی علیہ السلام مبارک لاړې تو کریم مبارک لاړې یا به چې دینو خراج کی توکه نو چې هغه به صرف هغه غاړه را تازه کړه، صحابو به را منډې کړل او خپل لاسونه به نبی علیہ السلام مبارک مخې ته ونیول، نو هغه مبارک به لاړې د هغې په لاس کې توکړې، هغې به بیا په مخ او په وجود راښکلې. دا د هغې هغه محبت. حالانکه نبی علیہ السلام ورته دا نه وویلي چې تاسو زما اوبه ځمکې ته مه پرېږدئ یا زما لاړې ځمکې ته مه پرېږدئ، خو دا د هغې محبت او عقیده وه. او چې کله به نبی علیہ السلام مبارک ته ناستو نو داسې به ناستو لکه د دې په سر باندې چې قیمتي مارغه ناست دی، که دې سر وخوځوي نو مارغه به ترې والوځي، داسې متوجه به ناستو. او چې کله به د جنگ مقرره نو تاسو ګوره په غزوه احد کې د ابو طلحه رضی الله عنه د نبی علیہ السلام مبارک مخې ته ولاړو چې مبارک کله زخمی شو نبی علیہ السلام مبارک، او چې غشي براتل نو د دال وسرنو نو په لاس به منع کول، تر دې چې دا یو لاس مکمل شل شولان دی ولوید.
دا فرق او منافقان غدري سو عین موقع کې جدا شو بیګامه چې وي قبل شپه نو هغه جدا شو دا لوی فرق په دوی د نبی علیه السلام مبارک د پلار د طرفه د ترور زو زبیر رضی الله عنه د نبی علیه السلام مبارک د پلار خور و صفیه رضی الله عنها د هغې زوی او زبیر رضی الله عنه دا زبیر رضی الله عنه چې د ده یو منافق سره خوا کې باغ نو چې اوبه خلک پټي اوبه کوي خو اول چې لومبي پټي والي حق د هغه کنه نو دغه رنګې د ده باغ لومبي راته ورپسې د هغه منافق باغ اب ده ته وی چې نه د اوبه ته بندومه بند ورته ما اچوه بس ده همداسې پرېږده بس تا باغ ته به هم درځي او زما دې ته به هم درځي هغه وایي چې داسې خو نه کېږي زه به ورته بند اچوم چې زه باب خړو کوم بیا به تا ته در کوم ده وی نه دا به نه کې په دې خپلو کې لانجه شوه نبي علیه السلام مبارک ته دا فیصله راوړه چې نبی علیه السلام مبارک ته فیصله راوړه نبی علیه السلام مبارک دې زبیر رضی الله عنه ته وی د ترور زوی وي زه د سره به لږ د ده نه به لږ حق کم کمه چې اوس دا منافق راضي شي نو زبیر رضی الله عنه ته وی داسې کار وکړه چې خپل پټۍ دې کله اوبه شي بند واچوه چې اوبه دې اوبه شي دا پټۍ دې اوبه شي نو بیا دته پرېږده نو هغه غوسه شو وی دا ستا د ترور زوی دی ځکه دا فیصله دې دپاره وکړه اوس ګوره دا فرق دی منافق وی دا فیصله دې ځکه وکړه داسې د ده په حق کې چې دا یې د ترور زوی دی نبي علیه السلام مبارک غوسه شو وی داسې غوسه شو تا به وی چې په دې اننګو کې چې انار نه چوڼې کړي دي انار وی بیا دغه ته وی زبیر رضی الله عنه ته چې داسې کار وکړه چې بند واچوه او چې کله مکمل د اوبه ستا پولو ته راورسي د پټي پولو ته نو د هغې نه پسې ده ته پرېږده د هغې نه پسې ده ته پرېږده اول نبي علیه السلام مبارک هغه سره ګنجایش وکړه د ده څه حق یې هغه له ورکړه حالانکې بند چې کله څوک واچي د هغه حق دومره اوبو پورې وي چې دې پولو ته ورسي نبی علیه السلام مبارک هغه ته وی چې پولو ته یې مه رسوه خیر دی چې لږې اوبه کې بیا ده ته پرېږده خو چې ده په اعتراض وکړه چې نه دا خو د ترور زوی دی نو ځکه یې داسې کار وکړه نبی علیه السلام مبارک زبیر رضی الله عنه ته پوره حق ورکړه پوره حق دی واله ما خو څه ناڅه دله ورکړه خو چې اوس دې نه مني نو پوره ستا دا حق دی نو آیات نازل شو الله آیات نازل کړه چې دا خلق تر هغې پورې کامل مؤمن نه جوړي او الله قسم وخوړه نبی علیه السلام ته فرمایي فلا وربک نا قسم مې دې ستا په ربي نبی علیه السلام ته سوی ورته داسې نه وایي چې زما دې په ځان قسم وي وي ستا په رب مې دې قسم وي نبی علیه السلام مبارک ته دی به تر هغه وخته پورې مؤمنان نشي تر څو چې دی فیصله تا ته راوړي او ته وله فیصله وکړې او په هغې باندې د زړه نه خوشحاله نشي دا مؤمنان کېدی نشي چې د زړه نه پې خوشحاله نشي نو دقه فرق منافقانو کې او مؤمنانو کې دغه فرق نبی علیه السلام مبارک یو موقع باندې څو ورځې داسې ولږه محسوسوله نو علي رضی الله عنه مبارک پې پوه شو نو چا کور ته راغی نو کور کې هم څه نو هغه لاړه یو یهودي سره سهار نه واله غرمې پورې د هغه د کوی نه اوبه ایستلې و هغه به کجورې ورکولې ورته چې دی ورغې ورته ویره مزدوري د سره کومه په څه باندې وي یو بورقه په یو کجوره یو بورقه به راوباسي یو کجوره به در کوم بس هغه وی صحیح ده بس چې کله یو څو بورقې راوویستلې بس را روان شو ورته ولې بس وي زما دا یو څو کجورې پکار اوس ګوره فرق ته ګوره د دا راوړې او نبی علیه السلام مبارک ته ورکړې حالانکې څو ورځې شوې وي چې دم خوراک نه و کړی او نبی علیه السلام مبارک هم نه و کړی خو د ټولې هغه مبارک ته ورکړي یعنې خپل ځان باندې ترجیح هغه له ورکول دقه فرق په صحابو کې او په منافقانو کې دغه رنګې کله به چې د الله او رسول د فیصلې خبره راغله نو بیا به چا وړاندېوالې ترې نه کوو او یو موقع باندې یو منافق او یو یهودي و د هغې خپله منځ کې دغسې لانجه راغله نو دا منافق ورته وي کعب بن اشرف له به دا خبرې اوسیا د یهودو مشر حالانکې دا منافق خو لکه په ښکاره خو مسلمانو او یهودي ورته وی چې نه کعب بن اشرف لی نوړو نبی علیه السلام مبارک لی اوس کعب بن اشرف خو د هغې مشر او دا نبی علیه السلام مبارک خو
اخکاره خو منافق کلمه ویلې ونه د دې مشر د وینال ته وړو د ګوره خو ستاسو مشر دی تا په ایمان راوړی دی نو ته ولې د هغه نه یېرېږي خو دې خو دروغجنو دا منافق حق د ده نو چې کله دی لاړل نبی علیه السلام مبارک فیصله د یهودي په حق کې وکړه ځکه د هغه حق چې کله دی راووته ویره داسې کار کوو دا فیصله خو مې خوښه نه شوه دی منافق وي بل چاله وړو ویره راځه عمر رضی هو ډېر تریخ سړی وي هغه لګوي اوس ځان نه کار وکړ او ورته لکه ګوره دا فیصله صحیح ده سره د دې نه چې ته د چا کلمه وې په چا د ایمان وروړې ما فیصله غله راوړه خپل مشر له مې ونړه دا صحیح ده او نه نه دا نه ده صحیح وي ښځه چې ځو چې ته وې چې عمر رضی هو له یې وړله او ورته وي څنګه راغلي وي زما د فیصله ده وی خوایا خو یو خبر ورته کومه یهودي ورته وي وی د دې نه مخکې دا فیصله نبی علیه السلام مبارک کړې ده مونږ هغه له وړې وي ښه هغه کړې ده وی نو یو چې ولې نه منې وي زه خو یې منم خو دا ستاسو دا مسلمان چې دی په نامه مسلمان دی یې نه مني وی ښه وی ښځه ورغې کښېنې زه راځم توره تې کور کې پاتې شوې وه کور ته ننوته توره یې راوویسته او دقه ځای کې د منافق نه سر وو وی څوک چې د نبی علیه السلام په فیصله راضي نه وي د هغه باره کې د عمر دا فیصله ده بس خلک چې خبر شي سړی خو راله مړ کړه نبی علیہ السلام مبارک دراله وی ګوره د خو سره ظلم وکړو زیاتي وکړو سړی را لاسې بې سمړ کړ نبی علیه السلام هغه راغوښته وي دا ولې وي د الله رسول تا وله فیصله کړې وه او ستا په فیصله راځي نو مال رالل نو د هغې خلکو باره کې خو زما دا فیصله ده نبی علیه السلام مبارک وي بس د ده وینه توی د وي سم کار دی کړی په خبره پوهېږې غرض مې دا و چې د منافقانو په ایمان کې او د مؤمنانو په ایمان کې دا فرق چې د الله رسول حکم براغه بیا به پکې چون چورانو د سره بنو د نبی علیه السلام مبارک د ترور لور وه زینب بنت جحش رضی الله عنها او چې کله نبی علیه السلام مبارک د دین نکاح د خپل دغه سره کوله د غلام سره آزاد کرده غلام چې هغه زید بن حارثه رضی الله عنه نو هغه اگر چې په اصل کې غلام نه خو غلام شوی خو بیا آزاد شوی ظلم مسره چا کړی خو په غلام خو مشهور او دی خو د اوچت خاندانو ده خو د اهل بیتو نه وه او هغه خو آزاد کرده غلام چې نبی علیه السلام مبارک وي دا دله کوم هغه وي چې نظر زما د څه مناسبت دی دی غلام دی زه خو د نبی علیه السلام مبارک د ترور لورې ما د قریشو نه یم نو بس نبی علیه السلام مبارک چې کله ووي چې نه دا به کې بس بیا هغې خبره نه شوه بس هغې وي صحیح ده د الله رسول فیصله ده بس زه څه نه یم بیا هغه رشته برقرار هم پاتې نه شوه څه موده بس بیا هغې وله طلاق ورکړه بیا نبی علیه السلام مبارک په نکاح کړه زینب رضی الله عنها زینب بنت جحش رضی الله عنها خو غرض مې په دې کې و چې دا فرق و چې د الله رسول حکم براغی نو بس بیا به دې څه نه وي او محبت د نبی علیه السلام مبارک کې دې انتها ته رسېدلي او د دې ایمان دا چې ایمان محبت د نبی علیه السلام دی بس ځکه خپل کور او بال بچ او خاندان او ځمکې او جیدادونه او باغونه هر څه په مکه معظمه کې چې څوک پرېښي چې دلته بیا رالل دې څه چلو که بیا نبی علیه السلام سره ګوره چې څومره خلک په هجرت کې راغلي نو هغې خو خپل هر سال ته پرېښي وو که نه څوک غریبان نو جز د قریشه دا خو معزز خلک وو کورونه وو هلته جیدادونه وو دا هر څه یې پرېښودلو چې کله مدینې منورې ته راغلل نو دوی ورسره څه چلو کو انصارو دی رالل نبی علیه السلام مبارک ته کېناستوي د الله رسوله زموږ د دې منځ کې ورورولي قایمه کړه دا یو د موږ ورور کړه نبی علیه السلام مبارک یو د ټولو ورور چې ټول ورور کړه نو علي رضی الله عنه پکې پاتې دی کشر د جړل نبی علیه السلام مبارک ورته ولې جاړي وی تا ټول لرونه مقرر کړل زما له دې مقرر نه کړو هغه ورته زه ستا ورور یم ستا ورور خو زه یم تر زوی وکړه ستا ورور وي زه یم نو بیا هغه ډېر خوشحاله شو که نه نو چې کله ورورولي وله قایم کړه نو بیا څه چلو کو داسې عجیبه کار یې کړي سوچ وکړه داسې به څوک وکړي ګنې هغه د مکې معظمي وو او دا د مدینې منورې خپلو کې سره شته هم نه وه سقام قبیله هم نه وه دې داسې کار وکړو چې نبی علیه السلام مبارک ته د الله رسول تا خو زموږ د دې ورورولي قایمه کړه اوس یو بل کار هم وکړه
زمونږ چې څومره مال او جایداد دي او که بیبیان هم دي دا هم زمونږ او دې منځ کې تقسیم کړه. زمونږ چې څومره مال دی او که د چا دوه بیبیانې دي نو هغه به هم یو یو له به طلاق ورکړو. بس عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د نبي علیه السلام مبارک سره د مکې معظمې نه راغلی دا مهاجر صحابي دي. نو دې چې د چا انصاري ورور سعد بن الربیع نوم یې و د هغه رضی الله عنه هغه ورته یې زه بس اوس زه درونه شو نو راځه داسې کار به وکړو د رونو مال خو خپل منځ کې تقسیمي زما باغونه دي دا هم نیم ستا نیم زما کور مې نیم ستا نیم زما او دوه بیبیانې مې دي نو زه دواړه وګوره کومه چې پکې ستا خوښه یې به طلاقه کړم تا ته یې په نکاح هغه ورته څه وي هم داسې معمولي خلک خو نو دا که دې زمانې سړی وي به چې دا خو ډېر ښه کار وشو بغیر د مشکل نه راته مال هم میلاو شو ښځه به هم میلاوېږي ورته یې داسې کار دی خدای دې ستا مال هم تا ته بختور کړي او ستا بیبي م بس ما ته د بازار لاره وښایي زه به بازار کې مزدوري کوم او تا ته دې خدای دغه مبارک هغه ورته د بازار دغه لاره ده نو او ته بازار کې به مزدوري کوله لږه موده کې ولا الله تعالی مال ورکو وعدې مو کو او په صحابو کې د ټولو نه زیات مالدار ده عبدالرحمن ابن عوف دومره مالدار چې ابو موسی اشعري دې هم فرمایي چې کله دې وفات شو د ده میراث چې موږ د ده په څلورو بیبیانو تقسیمو د سار نه ماښامه پورې په تبر باندې مغه د سرو ټوټې ماتولې وي لاسونه هم پولی شوي لاسونه مې پولی شوي چې سار نه ماښامه پورې تپونونه واله او هغه سره ماتول تقسیمول هم که نه بچي او بیبیانې غرض مې په دې کې و صرف چې دا لوی فرق منافقینو کې د نبی علیه السلام مبارک د طرفه چې به یو فیصله وشو یو حکم وشو بس مؤمنانو به صحابو به اعتراض نه گنجایش به نو د سره به گنجایش نو او منافقینو به څه کول دي به اعتراضات کول که نبی علیه السلام مبارک به تقسیم کو نو هم به د اعتراضات لکه یو موقع باندې تقسیم کو یو کس راغی او ذوالخویسرة نوم یې هغه وی یاره دا خو داسې تقسیم دی چې په دې کې د الله رضا مقصود نه دی دا خو داسې تقسیم دی چې کله غزوه حنین وشو که نه نو ډېر زیات مالي غنیمتونه راغلي وو د نبي علیه السلام مبارک بعضې هغه خلکو له زیات ورکړه چې ایمان یې لا راوړی نو خو زړه یې کېده ایمان راوړلو ته نو سل اوښانې یو له ورکړه سل یې بل له مقصد یې دا چې ایمان راوړي ځکه هغه لوی لوی د قریشو غټ غټ سردارانو مقصد یې دا چې زه دا مال ورکړم نو دوی به ایمان راوړي زړه به یې ښه شي دې ته مؤلفة القلوب ویل کېږي دا په شریعت کې جایز دی ځکه چې هغه د مال په لالچ کې ایمان راوړي نو بیا خو وروستو صحیح مسلمان شي که نه اول نه خو هغه لالچ ته ګوري خو چې کله د اسلام حقانیت وګوري خو بیا خو سم شي که نه او تایید هم پکې د مسلمانانو کېده نبی علیه السلام مبارک ته عبدالله ابن مسعود دا خبره ورته ما وکړله بیا مبارک ډېر سخت خفه شو بیا وی چې داسې کار دی چې الله دې رحم په موسی علیه السلام وکړي هغه ته زمانه زیات تکلیف امتیانو ورکړي تاسو ته به راشي که نه ځای په ځای دلته سورې بقره کې چې په عذابو به ډېر زیات د خپلو خاصو خلکو خو زه هغه صبر وکړو نو زه به هم صبر وکړم او بیا وی دا کس چې کوم دی دا چا چې په ما اعتراض وکړو چې د عدل ونه کړ نو وی که زه عدل ونه کړم نو زمانه زیات به بل څوک عدل کوونکي چې د الله پیغمبر عدل او انصاف ونه کړي نور به څوک داسې وي خو بیا وی زه دا کس چې کوم دی نو د ده د نسل نه به داسې خلک را پیدا شي چې خپل منځونه به ستاسو د منځونه نه اوچت ګڼي او خپل دین به ستاسو دین نه اوچت ګڼي خو د دین نه او د ایمان نه به داسې بوټ وځي لکه چې غشي په ښکار ورخوشې کې او د غشي نه اخوا بوټ وځي او ته ګورې چې لږه کم ځای باندې به د غشي وینه په یو ځای وینه نه وي خو اوتې وي تې بوټه داسې به وي دي قرآن وایي ډېر زیات به وایي خو د مرۍ نه به یې لاندې کوزېږي نه یعنې قبلېږي به نه نو دا به وي د ده په نسل کې راځي ګوره دا اوس بېدبه د نبي علیه السلام بېدبي کړې وه نو نسل یې برباد شو دې نه اوس ګوره سوچ وکړه چې بېدبي دي د انبیاو کړله د اولیاو کړله نو وروستو نسل پورې به درته سزا میلاوي دا کربوړې نه دي کربوړې او چمچورکې دې باره کې حدیث شریف کې راځي چې چا دا په یو ګزار باندې ووهه او مړې کړه نو سل نیکۍ ورته میلاوي او چې په دویم ګزار شو نو بیا د هغې نه کمې او یو روایت کې داسې راځي چې د کافر د قتل برابر ثواب په دې میلاویږي چې کربوړې دې مړ کړه اوس د څه چل کړی د څه ګناه کړی د الله د یو د نه بلکې د ده چېرته ډېر مخکې نسل کې د ده یو نیکه چې د الله د پیغمبر د ابراهیم علیه السلام ګستاخي یې کړې وه
او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته وغورځاو نو دا کربوړې به راته او دغه اور له به پوکې ورکو نو د ده په پوکي باندې هغه اور زیاتېده نه ځکه د کربوړي به څه پوکي وي خو ده خو هغه پړکي چې څه وخت یې ښکاره کړل که نه پړکي د هغه سره کینه وه د الله د پیغمبر سره ګستاخي وه بېادبي وه هغه یې ښکاره کړه نو الله ولته چې سزا ورکړه چا خلاصه کې چې زرګونو کاله د ابراهیم علیه السلام شوي دي نن چې کوم نسل دی چې هغه وجنې نه هم پرې دومره سزا میلاوي ثواب میلاوي او چې کوم ځای کې مخې ته راشي نو څوک یې نه پرېږدي تاسو یې پرېږدی څوک یې هم نه پرېږدي ده څه چل کړی ده خو څه نه دي کړی خو مخکې زرګونو کاله مخکې د نسل کې یو کربوړي د ابراهیم علیه السلام ګستاخي او بېادبي کړې ده نو دغه رنګې چې دغه منافق نبی علیه السلام باندې اعتراض وکړو چې تا انصاف ونه کړ نو نبی علیه السلام مبارک وي زه نقصان خو دومره نقصان شو چې زه د نسل کې به هم داسې خلک راځي دې خلاصه کې چې مونځونه خو به ښه اوږده کوي خو د مرۍ نه به لاندې نه تېرېږي دا اوس دا ګستاخۍ وجه ده نو الله دې مونږ او ستاسو د خپل د الله د دوستانو د بېادبۍ نه وساتي دا د سړي هر څه بربادوي ستا نیک عمل هم بربادوي ستا علم هم بربادوي او منافقین تر قیامته پورې ګوره هغوی صحابو ته ویلي وي دا قمقل دي تر قیامته پورې چې قرآن څوک وایي نو هغوی ته به قمقل ویلېږي تاسو چې قرآن کله هم وایي نو قمقل ورته وایې که نه دا بېادبي ده نو ګوره صحابه خو پیغمبران نو که نه اولیاو که نه که پیغمبران اولیاو ته دې صرف څه ویلي وو صرف ورته څه ویلي جواب راکوي د کېږه مه که نه قمقل یې ورته ویلي اولیاو ته صرف قمقل ویلي تر قیامته پورې په قرآن کې الله دې ته قمقل وي او تم ورته قمقل وي او زم ورته ویم او څوک چې تلاوت کوي ورته قمقل وي نو چې کله د اولیاو دومره بېادبي وکړي چې صرف قمقل ورته ووایي نو دومره سزا میلاویږي نو چې الله دې وساتي چې بیا د انبیاو ګستاخي وکړي او الله دې وساتي چې د الله ګستاخي وکړي نو بیا به ستا څه سزا وي نو ګوره بنیادي څیز ادب دی ګورې ها ادب دی دی بېادبي کړې وه نو الله دا سزاګانې وله ورکړي وإذا هر کلام قیل چې وویلي شو لهم دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناسو کما لکه څنګه آمنا ایمان راوړو الناسو خلق نه مراد د نبی علیہ السلام د زمانې خلق او هغه صحابه کرام دي قالوا وی ورته وی انؤمن آیم ایمان راوړو کما لکه څنګه آمن السفهاء آمنا چې ایمان راوړو السفهاء قمقلو سفهاء جمع د سفیه ده قمقل ته ویل کېږي نو ګوره دې ته قمقل وي دی ورته ولې قمقل وي ما درته دا دومره حدیث چې ووایي دا د دې تفسیر وښه هغې به د نبي علیه السلام مبارک هره خبره منله او څوک چې د یو کس هره خبره مني دې ته نه ګوري چې دا خبره د ده سم هم ده او که سمه نه ده نو هغه ته خلک قمقل وي حالانکې د نبي علیه السلام مبارک په خبرو کې خو ورانه ونه نو ځکه صحابو ټوله منله او دې منافقانو ته خو پکې ورانې ښکارېدلې نو ځکه دې ته قمقل وي چې د ده هره خبره مني بل بکار دا و چې کله به یو کس ایمان راوړه نو د خپل ځان نه د خپل مور پلار نه د هر چا نه به نبي علیه السلام ورته ګرانېده بلکې دې پورې څه کوي چې نبي علیه السلام مبارک مدینې منورې ته راغی یو صحابي و طلحه نوم یو طلحه بن برا کشر نو دی اوس ولاړ دي د نبي علیه السلام مبارک دې سورلی نه تاویږي را تاویږي او داسې په مینه ورته بیا وګوري بیا ته وراتو شو بیا ورته وګوري نبي علیه السلام مبارک ورته څنګه دې خوا راشه څنګه تاویږي را تاویږي وی د الله رسول تا سره مې ډېره مینه ده وی ډېره مینه نه ده وی څومره ده وی ښه ډېره وی ښه که زه تا ته ویم چې لاړ شه د پلار سر دې ماله راوړه نو راوبړئ وی بلکل به راوړم وی ښه لاړ شه د پلار سر دې ماله راوړه بس د زر چې کوم دی نو منډه کړه د یو بل کس نه د یو بل صحابي د تیکې نه توره راوویسته او منډه چې داسې لرې لاړه نبي علیه السلام مبارک ورته را واپس شه راشه وي دی خوا وی څنګه لاړې وي بس وی سر راوړم د پلار کوي وی زه د الله پیغمبر یم زه چا باندې پلاران نه وژنم هسې امتحان مې در باندې کوه زه وی راځه خو دې یو څو ورځې پس بیمار شو چې بیمار شو نو نبي علیه السلام مبارک پوښتنې له ورغی چې پوښتنې له ورغی پوښتنې وکړه بیا هغه کور والو ته وویل چې دې وفات شي بیا ما ته ووایه خو دې د شپې وفات شو او هغه ټیم کې منافقانو یهودو ډېر سازشونه د نبي علیه السلام خلاف کول نو هغې ورته ونه وي چې ورته ونه وي نو نبي علیه السلام مبارک ورځ به پس تپوس کوي یاره ابو طلحه څنګه شو طلحه بن برا
چا ورته چې خو وفات شو وي تاسو ته ما ویلي نو چې ما بیا وغواړئ ویره شپه وه مونږ یېرېدو چې څوک سازش ونه کړي وي ښه راځئ چې قبر له ورشو نبي علیه السلام مبارک قبر له ورغی او عجیبه دعا ورته کوي وی الله ته تو الحسره داسې حال کې میلاو شه چې دې تا نه راځي او ته د ده نه راځي دا اوس د محبت صله وه د څه صله وه د محبت بدله وه ګنې هغه خو څه عمل نه و کړی خو کشر څه عمل به یې کړی غرض مې دا و چې ادب او محبت دا بنیادي څیز دی الا خبردار الله فرمای انهم بشک دوی هم السفهاء دوی قمقلان دي ولكن لا يعلمون لیکن دی نه پوهېږي په دې خپل قمغلتوب باندې واذا هر کلام قیلا چې وویل شو لهم دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما لکه څنګه آمن الناسو چې ایمان راوړه خلکو قالو دوی خپل منځ کې انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما لکه څنګه آمن السفهاء چې ایمان راوړو قمقلو الا خبردار انهم بشک دوی هم السفهاء دوی قمقلان دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهېږي صدق الله